بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو کتونکو، امید در رب دی چې تاسو به روغ جوړ یې، خوشاله او سوکاله به د وختونو نه خوندونه اخلي. زمونږ د نن موضوع د رحمان بابا. زمونږ د موضوع په حق لږ کوم خبره ترې کیږي. دغه ما راغست دي د علامه قلندر مومن صاحب د کتاب میزان. رحمان بابا تر اوسه پورې خلکو د یو صوفي تاریک دنیا شاعر په حیثیت پیژندو. صوفي خو به زه هم ورته وایم، خو تاریک دنیا ورته نشم ویلی، ځکه چې رحمان بابا دومره قنوتي نه و چې د ژوند ځنې فرار کړی وي. هغه زما استاد ژوند ترجمان و. دا بددیانتي چرته کولی شو؟ هغه د ژوند علمبردار و، د ژوند ولې تښتېدلی وي. هغه کې زندگی وه، د هغه گفتار کې زندگی وه، د هغه کردار کې زندگی وه، نو ځان یې د خپل زړه د آواز نه څنګه کوڼ کړی وي، او د زمانې د انقلابونو نه یې سترګې څنګه او ولې پټې کړې وي. هغه ته تاریک دنیا ویل زما په نیز د هغه عظمت ختمول دي، ځکه چې هغه په خپله وایي ولایت ته خدای هغوی لره ورکړی چې یې وکړو سکونت په دا دنیا. ښه نو رښتیا اصلي مطلب رانه پاتې شو. ما دا ویل چې خلکو تر اوسه پورې رحمان بابا صوفي شاعر شمارلو، او د رحمان بابا د شاعرۍ هغه اړخ تر ننه بالکل پټ و، کوم چې زما په خیال د هغه شاهکار دی. د رحمان بابا د شاعرۍ دا حصہ د عوامو سره نزدېکت لري. هغه دا شعرونه په سرو وینو کې ډوب لیکلي دي. دې کې مقصدیت ته، افاقیت ته، ترقي پسندي، د عوامو سره ملګرتیا او هماهنګي ده. او د دې خبرې واضح ثبوت دی چې رحمان بابا یوازې صوفي نه، حساس او مکمل انسان هم. د غریب په کړاو کړیږي، د هغه غم، تکلیف او مصیبت پیژني، په عاجز ظلمونه محسوس کوي او ترېنه متاثر کیږي. د هغه زړه یوه داسې آینه ده چې قامي تکلیفات او مساعد پکې آزاد ښکاري. د هغه د وړاندې یو واضح او غیر مبهم مقصد دی. هغه انقلاب غواړي، خو منپسند انقلاب. د هغه فطرت تعمیري دی، تخریبي نه. هغه هم د سرمایه‌دارو نه داسې پکو دی لکه چې نن ترې هر غریب سر ټکوي. هغه هم د دې طبقې نه داسې نفرت کوي لکه چې مونږ ترې کوو، خو هغه زمونږ نه هم یو قدم وړاندې دی. هغه سرمایه‌دار د انسانیت غلیم ګڼي. خیر دی که دا سرمایه‌دار د سکه ورور وي، هغه خو به وایي نشي د ملنګو د خانانو سره کلی، چرته عزیز خان، چرته ملنګ عبدالرحمن. او بیا خپل قام ته، دړمن اولس ته او خپل پر هرجلی زړه ته داسې تسلي ورکوي. دا پاخه سرایونه محلونه، دا پاخه سرایونه محلونه خود به وران شي عاقبت په دا دنیا. رحمان بابا د خپل قام او ولس د عوامو نه متاثر شي چې غریب خو د نړۍ په خوراک دی، او یو څو بدمخي د دوی په برکت او د خپل رذالت په وجه چرګ، پلو، شراب، کباب او ډمې تماشې کوي. دې مصره کې څومره ژوره فلسفه ده. ښه خواړه چې یو یې خوري بل ورته ګوري، خواړه نه دي، هغه زهر دی گویا. د سرمایي متعلق د رحمان بابا نظریه بالکل صفا او واضحه ده. که یو طرف ته د دلبرو صدقې لره یې غواړي، نو بل خوا ما رحمان ته پیښه مکړي رب هسې رنګ بلا وایي. سرمایه که یو طرف ته تعمیري کار کولی شي، نو بل اړخ ته د ګناهونو جرړه هم ده. او دا چابړې دومره دروند دی چې تعمیر خو پرېږده، تخریب کې په اختراعات کیږي. رحمان بابا نه هم پوښتنه وکړئ چې څه وایي. دنیا بد د هغوی ده چې کسب وي ریا، یا یې کسب د ریا وي، یا یې وګټي په غلا، یا یې ټوله کړي په ظلم، یا د خمرو په سودا، یا یې ورکړي په شرابو، یا یې ورکړي په زنا، یا ناحق خونونه کاندي، یا مالونه خوري د چا، عبادت کړه په ځان فرض، د بادشاه د عمرا حق باطل کړه، باطل حق کړه په سبب د رو ریا، د یوې ګېډې د پاره هزار خونی کړه بېدیا. دا ټول خبیث کارونه څوک کوي؟ هغه څوک چې چا سره بې خرته او بې اندازې پیسې وي، چې د چا مټې پرې ستړې شوي نه وي، چې ټټرې پرې تڼاکې شوي نه وي، چې پښې یې پرې پولې شوي نه وي، او چې دا ستا او زمانه یې په زور، ظلم، جبر او فریب شوکولی وي. دا په ظاهره شریف ډاکېمار څوک دی؟ دا د رحمان بابا د سترګو ازغې څوک دی؟ دا خونړي ځناوران، ظالم سرمایه‌داران، دا فریبیان، دوکه‌باز هغه خلک دي، دا هغه فریق دی چې رحمان بابا ترېنه سر ټکوي، تر دې حده چې د هغوی په خبرو هم اعتبار نه کوي، ځکه چې دا خلک د بوسو لاندې اوبه بیایي، د هغه د دوی په مشرۍ هیڅ اعتبار نشته. څنګه صفا ورته وایي؟ که څوک تله د انصاف درته په لاس کا، که څوک تله د انصاف درته په لاس کا، خپل ټټو د بل له اسه برابر کړي. د معاش داسې شکمارو نه د ځان ساتلو تدبیرونه هم کوي او خلکو ته هم ښایي. هغه لا په هغه زمانه کې دنیا دو برخې کړې وه، یوه د ظالمانو جابرانو سرمایه‌دارو دنیا، او بله د مظلومانو، مجبورانو، محنتکشو او غریبانو دنیا. هغه غریب ته اتحاد خای، مساوات او ورورولي ورته خای، او وای ادمزاد په معنا واړه یو صورت ته هر چې بل ازاروي هغه ازار شي،
د شیرونو نه د رحمان بابا افاقیت پسندی ښکاري. بیا وای زه عاشق یم سریکار مې دی له عشقه، نه خلیل نه داودزی یم نه مومن. چې مطلب او مدعا مو سره یوه ده نو بیا خو ورونه یو، چې د ورور یا د عزیز پر ازاریږي حاصل مشه هغه خپله مدعا. دا د رحمان بابا عقیده ده، خو نه هغه خو لیډر او پختکارو، هغه خو ټول قوم په یو منشور باندې غونډولو. وړومبی ورته د اخوت او ورورولۍ سبق ښایي. ته چې بل په غشو ولي هسې پوه شه چې همدا غشی وستا په لور ګزار شي، او بیا ورته د همت پټۍ په لاس کړي. ګېډه وتړه په پړي باندې کلکه، د ډوډۍ تمه ونه کړې له فلکه. په مزه مزه او ورو چې کوم دې سبق ته غاړه کیږدي او رحمان بابا پوه شي که خیر وي اوس کار کیږي، نو د عزم او امید نه ډک پیغام ورکوي. دې شعر کې څومره خود اعتمادي ده او په خپل ځان د باور څومره غټ سبق دی. در بخلې خدای د هرې چارې توان دی، په ډېر توان کې خپل ځان بولي ناتوان ولي. دا وخت هم تیر شو اوس رحمان بابا قوم ته د بدریا غلط و به موجش بیاویز سبق ورکوي. غوږ ورته کېږدي. د زرې په څېر آفتاب په طلب خپل کا، لکه تیږه هسې پروت په زمین مشه. کار په تش لستوڼي نه کېږي بې لاسه، لاس په توره کړه بې لاسه استین مشه. څنګه ورله غیرت ورولي په ورځ ناسې بې مطلبه، په شپه خوب کړې بې ادبه. لاس دې وختو له دواړو، هم له روز او هم له شبه. د انقلابي جدوجهد سره رحمان بابا قوم ته اقتصادي سبق هم ورکوي. بې هنرو لره قند زهر قاتل وي، قند یې وګڼه که زهر په هنر خوري. او بیا داسې مرحله هم راغله چې رحمان بابا نور ټینګ نشو. علل اعلان یې وویل غره واغونده ملا وتړه په جنگ، دغه پسه مارکه کوه د ننګیالې چې یو ځل مخ په هغه لور کا، نور هیڅ نه ویني کوهی وي که ګړنګ. دغه د رحمان بابا اصلي روح دی، دغه د هغه د ژوند علت دی، دغه د هغه مقصد دی چې رحمان بابا په تکل وو. دغه د هغه درس عمل دی چې نن نه سوونه کلونه مخکې زمونږ نیکه مونږ ته راکړی وو. شته مونږ کې څوک داسې چې د رحمان بابا د لوی عمل سختن رحمان بابا، د سړبند د باغ طوطي رحمان بابا، د مومندو د سترګو تور رحمان بابا په دې وصیت عمل وکړي. د هغه دا درس عمل د خپلې لارې لید کړي. هغه خو کام ته وایي زه دا ستا د غمه ژاړم واړه ویني، زه دا ستا د غمه ژاړم واړه ویني، واړه ویني واړه ویني واړه ویني. شته داسې سترګې چې هغه ویني وویني چې رحمان بابا پرې ژړلي دي. امید دی چې دغه نننۍ کومه موضوع وه د علامه قلندر مومند صاحب د کتاب د میزان نه انتخاب وه. امید دی چې ستاسو به خوښه شوي وي، ستاسو د قدر وړ به ګرځېدلي وي. که چېرې ستاسو خوښه شوي وي نو په کمنټ باکس کې موږ ته خپله رایې ضرور راکوئ. وما علینا الا البلاغ. د دیدن طاقت هیچا څخه نشتا، د دیدن طاقت هیچا څخه نشتا. آفتاب تکته نشي برابر څوک